په عکس کې خو موږ ډېر ایډیټینګ کولی شو، بیکګراؤنډ ډېر په اسانۍ سره چینج کولی شو. آیا تاسو پوهېږئ چې په ویډیو کې څنګه چینج کېږي؟ داسې چینج کېږي. داسې مطلب ډېر په اسانۍ سره چینج کېږي. نو راځئ ګورو نن دې ویډیو کې چې کومه څه کولی شي تاسو ویډیو کې بیکګراؤنډ خپل چینج کړئ. اول رول خو دا یو ده چې باید ته کوم بیکګراؤنډ چینج کړې هغه بیکګراؤنډ باید تا یا شین اوسي یا آبي اوسي. دغه دوو کې تاسو کولی شئ چې بیکګراؤنډ چینج کړئ. دا نشئ کولی چې تا بیکګراؤنډ یو ځمکه اوسي یا چمن اوسي یا داسې خلک یا بازار یې ګرځي راګرځي هغې بیکګراؤنډ نه چینج کېږي. چینج کېږي مګر ډېر زیات وخت غواړي. یو دقیقه ویډیو کې به ته 3-4 ساعته کار کوې تر څو هغه بیکګراؤنډ ته چینج کړې. بیا هم ډېر خپل مشکلات لري هغه. نو تاسو کوشش وکړئ چې کله تاسو غواړئ یو بیکګراؤنډ چینج کړئ یا هم بیکګراؤنډ شین اوسي یا آبي. دې دوه کې کولی شئ تاسو خپل بیکګراؤنډ اسانۍ سره چینج کړئ. دویم پوینټ دا ده چې تاسو خپله ویډیو ریکارډ کړله هغه به اوس راوړئ تاسو سافټویر ته. پریمیر پرو سافټویر کې به یې اډ کړئ. پریمیر پرو کې هم کولی شئ، افټر افیکټ کې هم کولی شئ، نورې سافټویر چې کوم دي هغې له طریقه هم تاسو کولی شئ چې بیکګراؤنډ چینج کړئ. تاسو فعلا زه پریمیر پرو کې کار کوم. پریمیر پرو کې دا د ویډیو راغله. اوس که تاسو وګورئ د ما د پریمیر پرو سیټینګ داسې ده چې دې قسمت کې ما افیکټس او افیکټ کنټرولز ټول دي. نو زه کولی شم چې دې نه زه افیکټ هم اپلای کړم او ایډیټینګ هم وکړم. نو افیکټس ته چې لاړئ وبه لیکئ تاسو الټرا کی. پریمیر پرو کې الټرا کی داسې یو افیکټ دی چې هغې طریقې تاسو کولی شئ بیکګراؤنډ چینج کړئ. الټرا کی به راوړئ تاسو ډرایګ کړئ لاندې ټایم لاین کې په کومه ویډیو باندې چې اما ویډیو ده هغه به یې ریلیز کړئ. اوسه پورې یو سیټینګ هم نه ده چینج، نه بیکګراؤنډ چینج ده. دوباره به ځئ دلته افیکټس کنټرول ته. افیکټس کنټرول ته چې تاسو لاړئ هلته ګورئ یو ځای کې تاسو ته ښکاري دی لاندې بلیک کلر به یا بل کلر وي څنګ کې به ورسره آی ډراپر وي. نو هغه آی ډراپر به راواخلئ دا شین رنګ چې کوم ده شین رنګ باندې به یې کلیک کړئ. نو اتوماټیک شین رنګ به ختم شي. فل نه ختمیږي، داسې ختمیږي چې کوم اګزیکټ رنګ وي. ولکه ما ویډیو تاسو وګورئ بعض ځایونه شین دي بعض ځایونه لږ ذره تور ول. نو دا هغه رنګ ختموي چې کوم رنګ صرف آی ډراپر ټول باندې راغلی اوسي. که تاسو بیکګراؤنډ لایټینګ ډېر ښه اوسي او ټول هم کړی اوسي یو رنګي بیکګراؤنډ دی تاسو کولی شئ یو ټک سره هغه بیکګراؤنډ ختم کړئ. دا ما پرېښی همدې دپاره ده چې بعضې وخت ویډیوګانې داسې دي چې ته بیکګراؤنډ اګزیکټ یو رنګ نه وي، داسې فرق لري. هغه بیا څنګه کوئ؟ لاندې چې راشئ دلته بعضې سیټینګس لري چې دې طریقې نه کولی شئ کوم قسمتونه چې ختموئ هغه چې تاسو انکریز کړئ لږ ذره نه زیات ختمئ. کیدای شي د ما فیس او ځان کې هم بعضې فرق راشي. بیا لاندې دویم کې داسې سیټینګ ده چې هغه کله تاسو کموئ هغه به همیشه 100 کې اوسي. چې راکموئ کوم چې ښکاري ویزبل دي هایټ نه دي ختم نه دي هغه نور هم تاته برجسته کوي. دې دوه طریقو نه تاسو کولی شئ چې ویډیو ډېره ښه طریقې سره بیکګراؤنډ یې ختم کړئ. نو ویډیو د ما بیکګراؤنډ اخواته شو، زه کولی شم چې د دې لاندې هر بل بیکګراؤنډ چې وغواړم اډ کولی شم. بیکګراؤنډ اډ کول نه بعد زه بیا کلر سیټینګ خپل کوم چې کلر سیټینګ به موږ له خیر سره بله ویډیو کې په کار کوو. که ویډیو مو خوښه شوې اوسي او بل ویډیو ته منتظر او مفیده وله تاسو ته نو ځان سره شیر کړئ، دوستانو ته یې وښیئ چې هغوی هم پوه شي په دې کارونو باندې. بعضې ځان ته ویډیوګانې ریکارډوي، بعضې کورسز ریکارډوي. نو په اسانۍ سره کولی به وشي چې دا سیټینګ یې ټول اپلای کړي. که چینل هم نه اوسي سبسکرایب کړی یوټیوب یې موږ چینل سبسکرایب کړئ چې په راحتۍ سره کله چې موږ نوې ویډیو اپلوډوو خپله به تاته نوټیفیکیشن درشي. او دې نه بغیر چې ته سرچ وکړې خپل وخت ضایع کړې نو تاته به عموما په یوټیوب چینل کې ښکاري. ډېره مننه.